السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه ستاسو دپاره چمتو کړي دي. په دې هیله چې خوښ مو سي. د افغانستان او د هند د لوبو په اړه باندې بد خبر در کوم. داسې نور تازه خبرونه مې هم درته چمتو کړي دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف په هند کې د هندي کرکټ بورډ له چارواکو سره کتلي دي. په دغه عکس کې ښکاري چې لیدنه د چنای په لوبغالي کې سوې ده. نوموړي تېره اونۍ ویلي وه چې IPL او د نورو موضوعاتو لپاره په رسمي توګه هند ته دعوت سوی دی، خو تر اوسه د دې لیدنو جزیات نه دي ورکړل سوي. د هند او افغانستان پر لوبو هم خبرې سوي دي. د افغانستان او هند لوبې اګست میاشتې ته ځنډېدلې دي او په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو همکاریو او د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د سیالیو پر تنظیم خبرې سوي دي. د چیس چمپینشپ فاینل لوبې لپاره 8 کمنټیټران غوره سوي دي. روی شستری، سونیل گواسکر، میتیو هیډن، جیسټن لانګر، ناصر حسین، ریکی پانټینګ، کومارا سنګکارا او ډینیش کارتیک شامل دي. راشد خان او نور احمد لکنوال سریلانکا ته ورسېدل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دغه دوه پیاوړي لوبغاړي د هند غوره لیګ سیالۍ له پای ته رسېدو وروسته نن سریلانکا ته ورسېدل څو د جمعې په ورځ په لوبه کې ګډون وکړي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې نړیوالو 500 ورځو لوبو لومړۍ لوبه سبا لا نه بل سبا د جون په 2مه نیټه د افغانستان پر وخت ماپښین په 1:30 بجه پیلیږي. دغه لوبې د افغانستان پر ملي سپورټ تلویزیون هم په ژوندۍ بڼه خپریږي. د افغانستان کرکټ بورډ په تازه خپره سوي ویډیو کې چې افغان لوبغاړي پکې د راتلونکو لوبو په اړه غږېدلي دي. د نجیب الله زدران غږ پکې ډیر خراب دی. داسې معلومیږي چې د ستوني کومه ستونزه لري. د ښه صحت غوښتنه یې کوم او هیله لرم چې کومه ستونزه به ونه لري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې سره د درې نړیوالو 20 ورځو لوبو په وروستۍ لوبه کې نجیب الله زدران د پاکستاني بالر احسان الله په بال باندې ولګېدی چې د څه وخت لپاره د لوبو څخه لرې و. بیا عملیات ترسره کړل. د هغه څخه وروسته په زرغون افغانستان جام کې ګډون وکړ. اوس د سریلانکا پر وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره یوځای شوی دی. د سریلانکا پر وړاندې د لومړۍ 500 ورځې لوبې لپاره زما د خوښ سکواډ رحمان الله ګربز که د رحمان الله ګربز پر ځای باندې اکرام علي خیل واخیستل سي هم بهترین انتخاب دی. رحمت شاه زرمتی، ابراهیم زدران، حشمت الله شایدی، نجیب الله زدران، محمد نبی ساخیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن رحمانی، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي یو ډیر زبردست بهترین سکواډ دی. د میتیو هیډن لخوا د 2023 کال IPL غوره سوې لوبډله چې د راشد خان ترڅنګ نور احمد لکنوال هم شامل دي. شبمن ګیل، روتوراج ګیکواډ، پاپ ډوبلیسی، سوریا کمار یاداو، کیمرون گرین، جډیجا، محمد شمی، یمیس ډونی، راشد خان، نور احمد لکنوال او موحید شرما شامل دي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.